دردونکې خبر مشر ورور راپاڅېدلی او خپل کشر ورور یې په تیره چاړه باندې حلال کړی دی. خپل ورندار سره یې د واده کولو لپاره خپل کشر ورور مړ کو او هغې سره یې د واده پروګرام جوړولو. دوستانو دا واقعه په پېښور داودزی کې شوې ده. د دې واقعې مکمل تفصیل را سره په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو دوستانو د هر څه نه وړاندې زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. دوستانو د شاهد الله په نوم باندې یو ځوان چې خپلې ښځې او خپل مشر ورور چې د مشر ورور نوم یې صدام و دوی په شریکه باندې وژلی دی. د ښځې او د صدام یو بل سره ناروا او غلط تعلقات او کله چې شاهد الله په خوب ویده شوی دی نو وژلی دی. د شاهد الله د پلار په خپله انګور باندې شک و چې د هغې نیولو نه پس په تفتیش کې دا خبر په ډاګه شو او هغې وویل چې ما سره مې په دې قتل کې خپل لیور هم شریک دی او د لیور نوم یې هم اخیستلی چې صدام نومې دی او ما هغه سره ناروا تعلقات لرل. د پېښور په داودزی کې چې کله دا واقعه وشوله او پولیسو ته خبر ورکړل شو نو پولیسو په څو ساعتونو کې دننه د قاتلانو پته معلومه کړه او دغه دواړه مجرمان یې ونیول چې دوی جرم هم منلی دی. شاهد الله د څلورو ماشومانو پلارو او ښځې ورته د وژلو نه مخکې د نشې دوی ورکړې وه او بیا خپل مشر لیور سره یوځای شوې وه او وژلی دی. ویل کېږي چې ښځې ډېر کوشش کړی دی چې د دې قتل مخه واړوي او یو بانه جوړه کړي چې خپل ځان او خپل مشر لیور د دې قتل نه بچ وساتي. خو د شاهد الله پلار چې کومه دعوه کړې وه یعنې ویلي و چې زما د زوی قتل زما انګور کړی دی نو همهغسې و او د لږ تفتیش یا پلټنو نه پس معلومه شوې ده چې دا ښځه د خپل مشر لیور سره یوځای شوې ده او خپل خاوند یې وژلی دی. دا کورنۍ د پېښور په پاړی پور علاقه کې اوسیږي او د خپل خاوند قتل یې همدغلته کړی دی. قدرمنو ډیره د افسوس خبره ده او د شرم خبره ده چې د یو ناجایز تعلق لپاره ښځې خپل خاوند ووژلو چې د خاوند څومره لویه درجه وي او یو ورور خپل کشر ورور مړ کو چې د یو مور نه پیدا وي او د یو مور د زړه غوښې وي. دا ښځه او لیور به عدالت ته پیش کیږي او د هغې نه پس به په جسماني ریمانډ باندې پولیسو ته حواله کیږي. دوستانو د خان کلیک چینل دا دردونکې خبر او ویډیو تر همدې ځایه وه. د ویډیو د کتلو مو ډېره زیاته مننه کوم. امید لرم چې تاسو به په تفصیل باندې پوه شوي یئ. زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ راتلونکي هره معلوماتي ویډیو تاسو ته په وخت در ورسي. تر بیا مو بولي الله سپارم د الله په امان.